السلام علیکم ملګرو. نن عمران خان راکلا شو بیرته دوباره گرفتار کړل شو. نو عمران خان دوباره بیا ولې گرفتار کړل شو؟ نو څه کیس کې دا صفر کیس کې عمران خان دوباره بیرته گرفتار کړل. صفر کیس دا امریکای نه یو کاغذ راغلی وي، نو دا کوم کس چې لګلې وي دا په پويږي او چاته لګلې هغه په پويږي. نو دا به نور چاته کوم ته نه خې. نو دا عمران خان راغلی او جلسه کې کړي او د کوم من مقصد وی خبره وي هغه عمران خان عوام ته کړي وي. او عمران خان د وخت سترګو نو خم تللی عمران خان به غټ بوج زګ چې دا به نور چاته نه خې. او عمران خان خپل قوم د کوم من مقصد خبره هغه به عمران خان کړي وي. نو عمران خان د دې اجازه نو چې دا عوام ته قوم ته خپل قوم ته وکي دا اجازه. او عمران خان دا لاس کې نیولې نو دا عمران خان واضح خلکو ته ویلي دا ماس د امریکای نه راغلی دی. نو کومین مقصد خبره دا عمران خان ټول خپل قوم ته وکړلې. او عمران خان په دې کیس کې دوباره بیرته گرفتار کړل. ډېر عجیب کار دی، یو کیس ختم شو بیا دوباره به 15 ډبه پس بیا گرفتار کړل شو. نو عمران خان چې راکلا شو خپل تیارې نه میرانې کولې. عمران خان بشرا بیبي مرغلې وا او چې عمران خان چې دوباره د عمران خان سره راولي نو پس فلس علارانه دوباره گرفتار کړل شو. نو صفر کیس باندې عمران خان ډېر عجیب کار دی یاره. یو کیس ختم شي دوباره به بل کیس تیار کړي په دې گرفتار کړي شي. تقریبا 1 غنټه عمران خان او پاکستان د پی ټی ایم ملګرو ډېر خوشاله او نو بیرته گرفتار کړل شو. نو شهباز شریف ابار ملک نه چا کول ډیوټ کول نو د عمران خان ولې راغلا شو هغه د غټ بوج تکلیفونو کسان دي د ټول حکومت کې خپل کسان دي د خپل عدالتونو مدي مې زور راوړو. نو د عمران خان دوباره بیا بیرته گرفتار کړل شو. نو صفر کیس باندې عمران خان وکیلانو ویلي دا خبر نه د صفر کیس ان شاء الله دا ډېر زر راغلا شي. نو توشانا بل د غړ کیس ختم شلو نو دا هیڅ خبر نه دا ډېر زر راغلا شي. عمران خان بالکل د قوم لپاره لګي دی. عمران خان د جیل کې هیڅ ګرځنه تک عمران خان په جیل کې خپل سبق وایي. عمران خان او ضلع وزګار شو د خپل قرآن شریف سبق ته نو هغه ته مصر مخکې د عمر ټیم نو ماج د سبق ویل. نو عمران خان وایي زپدي شکر خپل مل نه پرېږدم نو هر څه کوم خپل مل نه پرېږدم مل نه تختم او پاکستان کې مرم پاکستان کې بمرم. نو یو د لا یو کیس د دې سره بل کیس په عمران خان سره تیاروي. نو عمران خان وایي زه په یو طریقه باندې خپل ملک نه پرېږدم هیڅ کلم د ملک بهر نه وځم. نو د یو کیس ختم شو نن بل کیس کې عمران خان گرفتار کړل. اوس په پته لګي نو سبا به او بجې بیا پته لګي عمران خان عدالت پیشي به برخلاصيږي او قانون د عمران خان وکیلان ویلي دا هیڅ کیس نه دی دا به ان شاء الله زر دا کیس ختم شي. نو دا وړه خبره ده. او د عمران خان چې دا کم کاغذ راغلی او دا د عمران خان چې خپل قوم ته ښودلو عمران خان باندې پابندي ورځکه دا به چاته نه ښیي. د عمران خان دا وخت کې بستر له وختلې وي ډېر خپو خپل قوم ته خپل فریاد وکړلو. عمران خان خپل ملک د خیر غواړي خپل ملک کوي. په دې ویډیو کتلو ډېره مهرباني. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، یوټیوب چینل ویډیو ګورئ، فیسبوک وایي فیسبوک وایي په فالو کې. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.